کې هیلې احترامات پښتنه مینه په دې هیله چې روغ جوړ بست او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. نن یو ځل بیا د ټکنیکل ریسرچ چینل څخه تاسو ته داسې ویډیو وړاندې کوم چې ستاسو به د خوښۍ وړ وګرځي. دې ویډیو کې به تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې بغیر د اپلیکیشن څخه هغه وخت فلش ولګو چې څه وخت موږ ته زنګ راشي. او بله دا طریقه درته وښیم چې څنګه کولی شو په هر یو نمبر هر یو نمبر خپل نمبر ته بیل ټالۍ ولګو. نور کله چې موږ تاسو په موبایل باندې ټالۍ لګو نو یوه ټالۍ لګول کېږي. داسې طریقه درته وښایم چې تاسو په هر یو نمبر تاسو ملګري لرئ یا موبایل کې 12 نمبرې لري یا 20 په هر یو نمبر باندې ځان ته یوه ټالۍ انتخاب کړئ. نو دا طریقه درته وښایم. دغسې نورې طریقې هم درته وښایم. ملګرو دې څخه مخکې که زما یوټیوب چینل کې نوي یاست حتما او ضرور زما یوټیوب چینل سره ځکه لایک او سبسکرایب کړئ چې دغسې ویډیوګانې تاسو ته زه هر وخت وړاندې کوم چې دې ویډیوګانو څخه تاسو ژر خبرېږئ. ملګرو ستاسو سبسکرایب مې هېڅ هم نه کېږي خو موږ ته یې فایده رارسېږي. نو ملګرو راځئ ویډیو پیلو. ملګرو تاسو به راشئ د موبایل دغې فون او دغې دې له به راشئ دلته چې کوم ځای کې موږ خلکو ته زنګ وهو. دې ځای له چې تاسو راغلی دا به تاسو څه کړئ خلاص کړئ را به شئ دغې 3 بټنو ته فلش په دې کې به په سیټنګ باندې کلیک واخلئ. کله مو چې په سیټنګ کلیک واخیسته لومړی دا طریقه چې څنګه کولی شو چې په خپل موبایل باندې فلش ولګو بغیر د دې چې اپلیکیشن کار وکړو. تاسو به همدې سیټنګ ته راشئ او دې سیټنګ وروسته به تاسو راشئ په دې کالینګ کنټکټس باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کلیک واخیسته ملګرو را به شئ او دغې فلش ان کال باندې به تاسو څه وکړئ کلیک به وهلئ. تاسو به دغه اپشن چې دی چې تاسو لومړی راشئ تاسو به داسې تاسو به راشئ دا به څه کړئ ځان سره آن کړئ. له دې وروسته چې تاسو ته هر یو زنګ راځي هر ډول زنګ راځي تاسو ته به د موبایل فلش لګي. ملګرو دې فایده ده چې تاسو څه وخت چې ښار کې روان یاستئ یا مطلب دا یې ځای چې تاسو هلته راشي یا ملګرو په موبایل ما سایلنټ کړی یا درنه غلطۍ کې سایلنټ شوي نو تاسو ته کله زنګ راشي ستاسو موبایل فلش به لګي. که چېرې تاسو سره جیب کې تاسو ته نور خلک هم خبرداری درکولی شي چې ستاسو موبایل چې دی فلش لګولی دی یا فلش پړه کېږي تاسو ته حتما زنګ دی. ملګرو ډېره خوندوره طریقه ده تاسو وکاروئ. دویم نمبر کې کله چې ملګرو تاسو په دې آوټ انسر باندې کلیک واخلئ دلته به تاسو داخل راشئ. په دې کې داسې یو سیسټم دی د ملګرو کله چې تاسو ته زنګ راشي نو بغیر د دې چې تاسو څه وکړئ او اوکې کړئ نو تاسو ته به څه شي دا اوکې شي. که چېرته همدا ان کړو نو تاسو به څه وکړئ په دې دا به تاسو ته اتومات ډول باندې اوکې کېږي. دلته ملګرو تاسو آن کړئ دلته بیا تاسو ته وخت هم درکوي چې تاسو ریلی اباوټ انسر تاسو څومره وخت کې دغه زنګ چې اوکې شي 3 سیکنډه 15 سیکنډه ستاسو چېرې هم خوښ هغه به تاسو څه وکړئ کلیک کړئ. زه غواړم چې په 10 سیکنډو یا مطلب په 3 سیکنډو کې هر یو چې تاسو هغه انتخاب کړئ. نو ملګرو دې فایده ده چې تاسو کله کې مصروف یاستئ او نشئ کولی چې موبایل راواخلئ اوکې کړئ یا مطلب لاس مو خیرنې یا بله څه خبرې تاسو به څه وکړئ ستاسو موبایل به په اتومات ډول باندې اوکې شي. او تاوان یې دا دی ملګرو چې ستاسو هغه زنګ چې تاسو نه پورته کوئ نو هغه زنګ به څه شي ستاسو هغه هم اوکې کېږي. نو که غواړئ چې په اتومات ډول اوکې شي دا ځان سره آن کړئ که نه بېرته یې آف کړئ. ښه ملګرو بله طریقه دا ده چې تاسو ته ما وویل چې تاسو څنګه کولی شئ چې په هر یو نمبر باندې ځان ته څه وکړئ ټالۍ یا زنګ ولګوئ. ملګرو را به شئ په دې کنټکټ باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې کلیک واخیسته زما باندې به اډ کنټکټ دې باندې به کلیک واخلئ. رینګټون باندې به تاسو کلیک دې ما چې تاسو کلیک واخیسته اوس ګوره ملګرو تاسو هلته ټولې نمبرې راغوښتې. تاسو په هر یو نمبر باندې ځان ته څه کړئ زنګ ثبت کولی شئ. زه راځم په دې لومړي نمبر باندې دلته ځان ته څه کوم ټالۍ لګوم. دلته اوس یوه ټالۍ وایم په دې نمبر باندې ماته دغه ټالۍ ولګي. زه غواړم چې په دغه ټالۍ ماته څه وشي په نمبر باندې ولګي. تاسو په دغه ټالو کې یا دغه زنګونو کې هر یو چې انتخابولی شئ. که غواړئ چې تاسو خپل سیټینګ څخه یا مطلب د موبایل سیټینګ څخه نعت یا بل څه
ټالۍ ثبت کړئ نو دې باندې ما فار فایل باندې به کلیک وکړئ. تاسو دغه ټالۍ چې تاسو موبایل کې دي هغه تاسو څه کېږي راوړي. دې څخه هم کولی شئ چې په هر یو نمبر باندې ثبت کړئ. ملګرو دغه څو طریقې وې چې تاسو ته ما وښودې په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. نو دغسې خوندورو ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سره حتما لایک او سبسکرایب کړئ تر څو دغسې خوندورې ویډیوګانو څخه تاسو خبر اوسئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.